ابن جریر طبری لوی محدث ته ابن جریر طبری مانځه ته لا وخت و هندستان کې اوسېدل لوی مفسر د قرآن دی وردا خبرې کوم چې بې ځایه قصې درته نه کوم په حواله خبرې درته کوم وی مفسر د قرآن وی دغه هندستان کې اوسېدم یو جومات په دا نیمه کې را سره خرچه خلاصه شو زموږ او نور طالبانو زموږ په دې وطن کې خو د وظیفې خلک غواړي په دې انډیا کې په زموږ پنجاب سند کې هم د وظیفو رواج دی خرچه خلاصه شوه بسترې مو تړلې د جومات نه ووتو یو یهودي بابا او دکان د جومات مخې ته یهودي بابا را پاسېد وی طالبانو ولې سبق هم خلاص شو څه موږ وی نه باباجي سبق نه دی خلاص خرچه خلاصه شوه نو زو خرچه به م راوړو مور پلار سره ملاقات به وی دی وی ښه د خرچې د وجې دی مو ویم وی دی جومات چې څومره خرچه کېږي زما د جومات نه وړه دکان نه وړی ډوډۍ به زما د کوره راځي یاره وی یهودي موږ مسلمانانو نو موږ زه خو ساتې وکړم بابا بس الله سره ښه شو خدای ته هدایت وکړو وی نه 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 ځې وګوره هغه ته ګوره اوس وروڼو بعضې سیز شریعت او بعضې دا فکر دا دړ څه وایي اوس وایي بچې تاسو هم د یو آسماني کتاب خدمت کوئ چې قرآن شریف دی او زم د یو آسماني کتاب باندې مې ایمان دی چې تورات دی کتاب زما او ستاسو آسماني ځای جومات ته د خدای دپاره در باندې خرچوم واپس شو حتی وي د یو کس بسترې ونیوه جومات ته یوړه کال خلاص شو سبق پوره شو لاړو بابا ته بابا کتاب دی راوباسه ډالباش دی چې څومره پیسې دې په موږ خرچه کړي چې کلي ته لاړ شو او د لې راوړې بچې ما خو نه دي لیکل او باباجي تا خو بلا خرچه په موږ کړې ده کور نه راپسې بلا ډوډۍ راوړې وي تاسو ته معلوم چې د الله دپاره مې کړې دي ځای په مخامخا محمد ابن جریر الطبري مفسر قرآن لیکي وی ډېره موده پکې تېره شوه یو ملګري دوه راسره نور مو موږ وي حج له لاړو بیت الله نه چې دا طواف کوو چې دا کوم ځای مطاف دی رشخدوم نه لکه اوس چې څنګه چې وګوره بوډا بابا ناست یهودي طواف هم خلاص کول باباجي سلام علیکم شک هم راغی خو داسې معلومات هم کوو باباجي ته د هندوستان خو نه یې بچی یم د پلانکي کلي خو نه یې بچی دغه دی جومات ته مخامخ یو دوکاندار و چې خو به نه بچی همغه باباجي ورته تپوس کوو چې خفه نه شي دوکاندار خو یهودي و ته خو حج له راغلی یهود حج له نه راځي وایي بچې زه یهودي وم الله ایمان را نصیب کړی مسلمان شوی تاسو څوک یې چې دومره د نږدې نه مې پېژنې موږ باباجي موږ هغه طالبان یو چې خرچه خلاصه شوه ډوډۍ به دې د کوره راوړو په موږ دې خرچه کړه یاره وایي د خوشحالۍ نه وجړل او راپاسېد موږ ته راته رغاړه او وایي بچې ستاسو د مخه ماله خدای ایمان را کړی باباجي هغه څنګه وی په کومه شپه چې تاسو رخصت شوئ په کومه ورځ د شپې ما خوب ولید او په خوب کې یو نوراني چهرې والا شخصیت مونږ ته راغی ما د اندازې نه وي چې دا د مسلمانانو پیغمبر دی ما ورمنډه کړې حضرت تاسو مونږ کره څه کوئ الله اکبر حضور پاکو فرمایي تا زما د دین د طالبانو خدمت کړی تعالی زیر در کوم د الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت فیصله شوی ښځه مې راویښه کړه چې دا خوب به ته ویم ښځه راته ویې سړیه ولې دې راویښه کړم یو خوب مې ولید مې څه خوب دې ولید وایي د مسلمانانو پیغمبر مې په خوب کې ولید مونږ کره داسې پلوشې خورېږي ما وی حضرت مونږ کره څه کې وایي زما طالبانو له ډوډۍ لېږلې ده زیر در کوم الله په کتاب کې ستا د ایمان او د جنت فیصله شوی ما په یو کتاب کې سور لستی دلی دی او شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه کتاب دی احسن دا خطبات حسن هغې کې هغه اول لستی کړي ورته حواله در کوم باقاعده چې په دغه کور کې په دا یو شپه اولسو کسانو یو شان خوب لیدلی دی د یو به دروغ شي د یو به غلط شي اولس وی سار وختي لاړو ستاسو هغه ملا صاحب نه د هغه په لاس هم بیعت وکړو خدای پاک ایمان را نصیب اوس وروره محمد ابن جریر د پیغمبر د کمې رشتې خیال وساته د روحاني د مولا او طالب رشته د پیغمبر سره روحاني ده دینی ده شرعي ده او بهرام د پیغمبر د نسبي رشتې خیال وساته پوهېږئ په خبره بهرام د پیغمبر د نسبي رشتې خیال الله ایمان نصیب کړ او محمد ابن جریر په واقع کې دغه یهودي د پیغمبر د دینی رشتې خیال وساته الله ایمان ورنصیب کړ د دواړو رشتې
د حضرت بلال هم رشته ده د رسول الله مبارک سره دیني رشته ده او د حضرت عباس هم رشته ده نسبي رشته ده زما خو خپل ځاني زمارونو سوچ دا دی چې نن سبا خپل بچي علم ته وکړي حافظان یې وکړي قاریان ته جوړ کړي بېشک دا منم دی کې به هم غلطۍ وي خو دا غلط به پکې 5% او 10% به 90% 85% 95% به الحمدلله ښي او ما تاسو ته وختي وې مې د دې زمانې د خلکو نه زموږ نه د صحابو د زمانې خلک نشي جوړېدلی حافظان قاریان عالمان جوړ کړي او کني د علماء خدمت وکړي په ښه نیت یې وکړي چې نن دې خلکو د پیغمبر مشن په لاس کې اخیستی دی رسول الله مبارک تعالی اعلان کوي یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک کوم قرآن چې ما درته نازل خلکو ته ورسوه نن هغه قرآن خدمت خو دا خلک کوي که دا نن څومره جنکۍ عالمان شوې څومره ماشومان حافظان شو څومره قاریان شو قرآن څومره سینو ته ورسېد دا د علماو د مدرسو برکت دی زمارو نو تاسو ټولو ته دا درخواست دی یو به ظلم نه کوو ته عهد وکړې عهد چې په مخلوق خدا به ظلم قطعا نه کوو نه به کوو که انشاءالله نمبر 1 او دویمه خبره به سي خپل بچي به عالمان جوړو لونو ته علم وښایې قرآن ورته وښایې پاتې دنیا ده او کني دغه درنه نه کېږي نو د عالمانو حافظانو مدرسو او د قاریانو خدمت وکړي او دوی کې چې کومې غلطۍ دي مثبت سوچ وکړي منفي سوچ مه کوئ دغه 2-3 غلطو ته مه ګورئ دا 100-200 فایدو ته وګورئ